د ژوند راډیو تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ستړي مه شئ. له 19 جنوري څخه تر پیل شوه د څېرې او خاطرې خپرونه چې نن راسره په دغه خپرونه کې د کمپیوټر د برخې ډېر ښه استاد مېلمه ده. راسره د خپرونه کې عبدالمجید رحیمي. رحیمي صاحب ستړي مه شئ، په خپرونه کې دفتر کوئ. ډېره مننه شپون صاحب، تاسو ته او تاسو له طریقه درنو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیله او احترامات وړاندې کوو. خیر راغلی، هر کله راشئ. ډېره مننه استاد که په لنډو کې لیدونکو ته د ځان معرفت وکړي، په کومه برخه کې مو کار کړی دی او څومره زده کړې مو کړې دي؟ مننه. نوم مې عبدالمجید رحیمي ده او خپله د کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغ یم او کمپیوټر ساینس ټکنالوژي موبایل اپلیکیشن ویب سایټ او ډیټابیس برخه کې دلته خدمات وړاندې کوو او په دې برخه کې شاګردان چې دغه روزو. څنګه د دې مسلک سره علاقه پیدا شوه چې دې برخه کې د کار پیل کړی؟ عموم کې که فکر وکړې ټکنالوژي او داسې مسلک ته چې هغه په شوق باندې کېږي. بالکل. او نن سبا عصر چې دا د ټکنالوژي او عصر ده، که نړۍ ته وګورو، نړۍ تقریبا اوس ډېره ټکنالوژي برخه ته مخه کړې ده او دې برخه کې روانه ده. نو دې ته په کتو سره ما خپله د کوچنیوالي نه همدا شوق و چې زه باید دې برخه کې زده کړې وکړم او دې برخه کې خپل هېواد ته، وطنوالو ته خدمات وړاندې کړم. نو ډېر د کوچنیوالي نه د مکتب د دورې نه زه دې مسلک کې مطلب زده کړې مې کولې او مخکې په دې برخه کې اوس روان یم. استاد په دغه برخه کې څومره شاګردان روزلي دي، فارغین مو ورکړي دي که نه؟ او دې برخه کې خو موږ د خدماتو سره په څنګ کې چې د شاګردان هم روزو او مختلف ډوله مختلفو برخو کې مو شاګردان چې دغه ټولنې ته وړاندې کړي دي. مثلا ډیټابیس جوړونه برخه کې، موبایل اپلیکیشن جوړونه کې، ویب سایټ کې، همداسې د کمپیوټر نور مروج کوم پروګرامونه چې دي په دې برخه کې مو ډېر شاګردان چې دغه روزلي دي او ټولنې ته وړاندې کړي. استاد داسې ته د شاګردان یادونه وکړه، دلته په کورس کې بهرحال شاګردان لرئ، د کورس دغه کوم د سیستم روان دی که یوازې آنلاین خدمات ترسره کوئ؟ او موږ کورس چې دا بعضې فزیکل کلاسونه هم لرو او د اکثریت هغه مو چې د هغه په آنلاین شکل باندې وي، ځکه موږ پروګرامونه اکثره ایډوانس پروګرامونه وي. نو ډېری خلک دلته هغه بیا لاسرسی نه ورته لري، بیا موږ آنلاین هم خدمات وړاندې کوو، نه هم فزیکل وي هم آنلاین وي، دواړو برخو کې موږ شاګردان لرو. په دې برخه کې مو فارغین ورکړي دي چې مثال دې په دې برخه کې کار کړی او دې فارغ شوي وي؟ او بالکل، موږ ډېر زیات هغه لرو، فارغین لرو او عملاً هغه په کار باندې بوخت دي. بعضې دلته موږ سره خپله ټیم کې کار کوي، موږ سره کار کوي نورو ولایتونو کې، مطلب هغه موږ نمایندګانو په شکل باندې کار کوي او ځینې چې دغه بیا وظیفې لري یا مؤسساتو سره یا مثلا خپل شخصي کاروبار کوي. استاد ستاسو د کورس د ادرسه په نورو ولایتونو کې په دې ادرس نور کورسونه شته که یوازې په خوست کې دغه کورس فعالیت کوي؟ نه، فعالیت چې د فزیکل فعالیت یوازې دلته ده او نور د نمایندګیو په شکل باندې ځینې ولایتونو کې شته، لکه کابل یا مثلا نور بعضې ولایتونه دي، هلته موږ نمایندګان لرو او د برخه کې خدمات وړاندې کوي. خو هغه یوازې د خدماتو برخه ده، لکه تدریس او د هغه برخه نه د ټریننګ برخه نه لري. ډېر ښه. استاد څومره وخت کېږي چې په خوست کې بالخصوص په افغانستان کې په دغه برخه کې کار پیل وکړ؟ دا خو تقریبا کار مو 2012 کال نه موږ دلته کړی دی، پیل کړی دی. 2012 کال نه موږ دلته کار کوو، فعالیت کوو، هم ټریننګ برخه کې شاګردانو ته روزنه ورکوو، هم د خدماتو برخه کې سیسټمونه جوړوو، اپلیکیشن دا شیان جوړوو. ډېر ښه استاد. په کومو برخه کې تاسو سیسټمونه جوړوئ، لکه د موبایل اپلیکیشن جوړول یا د ډیټابیس برخه شته، نور کومو برخه کې تاسو کار کوئ؟ موږ چې دا لکه اکثره موږ سیسټمونه چې دي د مشتریانو په خواخه باندې جوړ شوي دي. لکه مطلب مې دا ده چې موږ د مشتری په غوښتنه باندې د هغوی د کاروبار دپاره مختلف سیسټمونه جوړوو. مثلا یو کس درملتون ته سیسټم جوړوي، یو کس مثلا فروشګاه ته سیسټم جوړوي، یو کس موبایل اپلیکیشن جوړوي د خپل شخصي کاروبار دپاره، محاسبې دپاره. نو په دې برخو کې موږ که ویب سایټ وي، که ډیټابیس یا که موبایل اپلیکیشن وي، دا شیان جوړوو. استاد په اوس وخت کې د ټکنالوژۍ پرمختګ ته چې ګورو ډېره وده یې کړې ده، په مخ تللې ده که نه؟ انکشاف ته چې سړی ګوري نو ټکنالوژۍ پر مخ ډېره په مخ تللې ده. نو په افغانستان کې د ټکنالوژۍ برخه عموما دغه د آنلاین خدمات چې دي، نو دا په افغانستان کې په څومره چټکۍ سره روان دي؟ دغه برخه شته او که کم څومره ده چې پرمختګ یې څومره کړی ده؟ یوازې دا نه چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې ټکنالوژي ډېره په چټک ډول باندې پرمختګ کوي او روانه ده. خو خوشبختانه چې افغانستان کې تقریبا ټکنالوژي چې دغه په مخ باندې روانه ده او مطلب یې دا ده چې لکه دې برخې کوم مینوال چې دا ورځ تر بلې پورې هغه کېږي، ډېریږي، یا ورځ تر بلې پورې دغه فزیکل کارونه چې دي دا په آنلاین کارونو باندې بدلېږي، ولې چې د عصر غوښتنه هم دغه ده. لکه نړۍ ته وګورو، مثلا که هغوی سره موږ ارتباط ساتو، که هغوی سره موږ تجارت کوو، که هغوی سره مثلا موږ کاروبار کوو، چې هغه آنلاین بڼه غوره کوي، همدغسې په افغانستان کې هم دې برخې ته چې دا کار روان ده مختلفو برخو کې، لکه فرض مثال نن سبا وخت کې فریلانسینګ کېږي، اکثره کار آنلاین کوي، مطلب کاروبارونه یا مثلا امازون یا دې ته ورته بعضې بزنس تجارت دا شیان کوي. نو په اوس وخت کې ښه روانه ده مطلب افغانستان کې. ډېر ښه استاد. ځینې کسان د ټکنالوژۍ له برخې مثال
په شا کېږي چې مثال ټکنالوژي برخه سخته ده هغه ځوانان چې مثال دوی وایي چې ټکنالوژي نه زده کېږي په عموم کې هغه زده کړې چې مثال زده کېدای شي خو دوی په شا تقدیر کوي نو تا ورته توصیه څه کېدای شي عموم کې ټکنالوژي چې د دې زده کړې لپاره تر ټولو نه مهمه خبره وسیله ده لکه ټکنالوژي زده کړه چې دا وسیله غواړي د کچېرې دې لپاره تا وسیله ولري دا معنا نه چې زده کړه ناممکنه ده که د نورو فیلډونو یا نورو بخشونو په نسبت باندې لږ څه سخته ده خو ناممکنه نه ده یعنې دومره هم سخته نه ده چې یو څوک وایي چې رئیس د زده کړې وړ نه ده ځکه تر دې ځایه رارسېدلې دا معنا چې د زده کړې وړ ده خو مهمه دا ده چې یو څوک حوصله ورته ولري او موږ ټولنه هغه چې دې ځوانان چې دي دا اکثریت دومره حوصله نه لري او یا بعضې داسې وي چې هغه زمینه په هغه شکل باندې نه ورته برابره لکه څه رقم چې مناسبه ده نو یوازې همدا علت دی چې استاد ستاسو سیستمونو دغه چې تا مخکې ډونه کوم سیستمونه تاسو جوړ کړي وو ډیټابیس وو د اپلیکیشن وي خلکو ته څومره اسانتیا ورماسته کړې دي په کاروبارونو کې عموم کې دا سیستمونه د همدې لپاره جوړېږي چې خلکو ته کاروبار اسانه کړي خلکو مطلب هغه ذهني د تیر په پرتله اوس ذهني سکونت ورکړي مطلب دا چې مخکې به تا په کال کې حساب کوه هغه ته یوازې په یو کلیک په یوه دقیقه 15 دقیقې کې کار ترسره کولی شي بله مهمه خبره دا ده د ټکنالوژي چې دا په اقتصادي بخش باندې هم د خلکو ډېره اثر اچولی ده لکه زه مثال ورکړم فرض مثال که موږ یو سیستم جوړوو یو شرکت ته نو هغه شرکت د دې سیستم لپاره کارمندان چې دی هغه مقرر کوي نو یو کاري هغه ورته پیدا کېږي فرصت ورته پیدا کېږي هغه بازار ته ځي فرض مثال د بازار نه بعضې وسایل اخلي نو په دې سره هغه د دوکاندار کار هم کېږي هغه بزنس چې د هغه ورسره ښه کېږي او بل د دوی دپاره چې دا ما مخکې یادونه وکړه چې دوی دپاره ډېرې پیچلې هغه چې دی محاسبې چې د هغه ډېرې اسانه کړي دي دوی د کال حسابي کوي مثلا هغه یوازې په یو کلیک باندې کوي روزانه هفتوار میاشتنۍ ګټه چې دغه دوی ته پته لګېږي چې راځه ګټه کې روان یم تاوان کې روان یم څنګه روان یم نو دې ته ورته بعضې نورې ډېرې ګټې شته چې خلکو ته رسوي استاد د معلوماتي ټکنالوژۍ اهمیت په ننني عصر کې څومره مهم دی څومره مهم کېدای شي د ما په نظر باندې نننی عصر داسې ده لکه موږ چې ووایو چې یو روح ده یعنې که وایم چې د جامعې دپاره نن سبا وخت کې ټکنالوژي داسې ده لکه د روح یو مثال لري مطلب یې دا ده چې بغیر د ټکنالوژۍ نه نن سبا وخت پرمختګ کول یا د ټولنې سره ځان برابرول یا مثلا هغه د نړیوالو سره ځان سمون کول یا مثلا خپل هیواد چې دغه دومره پراختیا پرمختګ ورکول دا ناممکنه دي نو اړتیا چې دا یوازې دا نه سي افغانستان په ټوله نړۍ کې افغانستان کې په هر ځای کې چې د ټکنالوژي نن سبا وخت کې بیخي زیاته اړتیا ده او یوازینی علت یې همدغه ده چې نن سبا وخت کې کارونه ډېر د خلک دومره وخت نه لري دومره کارونو ته په دې وجه باندې دوی ټکنالوژي چې دغه امپلیمنټ کوي یا فرض مثال هلته تطبیق کوي تر څو پورې کارونه یې اسانه کړي د ډېر وخت کار چې دغه په لږ وخت کې ترسره کړي نو زما په نظر باندې د هر ځوان لپاره دا ضرور ده چې کم څه کم د ټکنالوژي سره دومره بلدتیا ولري هغه ان که په سفر باندې ځي دوی د ټکنالوژي سره مخ کېږي نو د هر ځوان لپاره ډېره ضرور ده استاد وینو ډېری ځوانان خارج ته په کچکۍ روان دي مثال دوی هڅه کوي چې مثال ډېر پیسې پې کړي خو خارج ته لاړ شي که دوی دغه پیسې په دې برخه کې مصرف کړي یا دې برخه کې کومه اندازه لګښت دوی وکړي نو ته به وري چې د دغه برخې نه به دوی خپل مصارف ادا کړي ډېره مهمه دا د پوښتنه دا ده چې ګوره نن سبا وخت کې ځوانان فکر کوي چې دغه د پیسو یا د عاید راتګ چې ده دا یوازې په یو وظیفه کې ده یا مثلا په غټ سخت فزیکي کار کې ده خو نه داسې نه ده نن سبا که موږ تاسو ډېر داسې هېوادونه وګورو په هغوی کې نفوس بیخي زیات ده لکه فرض مثال هند در واخله یا نور در واخله ځوانان یې تقریبا لوستي دي او دومره وظیفې دوی نشي پیدا کولی خو هغوی یو کار کوي چې فریلانسینګ کوي له آزادو فرصتونو آزاد کاروبار نه استفاده کوي د انټرنیټ نړۍ نن سبا وخت کې د فرصتونو نه دومره ډکه ده چې باور وکړه ټولې کمپنۍ په دې لټه کې ده چې ځان ته مسلکي خلک پیدا کړي انلاین خلک پیدا کړي لکه مخکې وخت کې یو سیستم دا رقم ته وایي چې مثلا یوه کمپنۍ به کس مقرر کاوه حساب نه تر ماښامه پورې به دوی معاش ورکاوه د کس ته نن سبا کمپنۍ هغسې نه دي کمپنۍ داسې کوي چې د ضرورت په خاطر باندې یو کس مقرر کوي کله چې ضرورت کېږي پیسې ورکوي او د مقابل کې کار ځینې اخلي مطلب کار ورکوي او دغسې مثلا ځوانانو ته پکار ده چې بغیر د دې نه چې دوی مثلا قاچاقي هغه باندې لاړ شي یا بغیر د دې نه چې دوی دې ته سترګې شي چې یاره یوازې په وظیفه کې ماته پیسې شته یوازې په وظیفه باندې زه پیسې ګټلی شم نو ښه دا ده چې انلاین کارونو ته فریلانسینګ او دې شیانو ته باید مخه کړي او دغه پیسې چې دوی په قاچاقي لارو باندې مصرف کوي دا د ټکنالوژي په زده کړه باندې مصرف کړي نو ډېره یوه ښه لاسته راوړنه به هم لري او ژوند به یې په سهولیت استاد تا یو ښکلی کور جوړ کړی دی که نه دې برخه کې دې کار کړی دی د بریا راز څه کېدای شي د یو ځوان په صفت چې هغه ځوانان چې دوی د برخه کې کار کوي د بریا راز څومره مهم کېدای شي ته د کور چې دې ځای راورسولو اصلي کې خبره ده د ما مخکې یوه خبره وکړه چې هر بخش چې که ته زده کوې تر ټولو اساسي نقطه د بریا راز په دې کې نو دې کار ته باید حوصله ولري او د دې کار سره مینه ولري
هیڅ یو داسې مسلک چې ته مینه ورسره ونه لرې او هغه ته زده کوې یوازې دې په خاطر باندې چې ته خپله اړتیا هغه ورباندې پوره کوې نو دا ناممکنه ده. یو مسلک کله ته زده کوې لومړی دا ده چې ته باید هغه ته حوصله ولرې او دویمه خبره دا ده چې ته باید هغه مسلک سره خپله مینه ولرې. لکه څومره دې بخش کې چې زه کار کوم اوس مثلا که زه یو بل بخش مطالعه کوم شاید زه دلته د مطالعې د 1 ساعت هغه ولرم حوصله ولرم خو په دې بخش کې هم که زه 3 ساعته 5 ساعته 4 ساعته مطالعه کوم لیکن هغه حوصله یې لرم ولې چې دې بخش سره ما مینه ده. هر بخش که څوک زده کوي باید مینه یې وي ورسره د هغه بخش سره. لکه مطلب مې دا ده چې په زور باندې یو بخش نه ځکه تا بخش ټکنالوژي سره مینه ده او ته طب یې مثلا طب سره د بخش برخه هغه ده مینه ده ته انجینري یې نو دغه بیا یو ستونزه دی هغه لپاره پیدا کوي ځوانانو لپاره. بالکل. نو ښه خبره دا ده چې مطلب یو څوک دا پیل کوي حوصله باید ولري او هغه مسلک باید ووایي چې د کوم مسلک ته دته د خوښ مسلک دی په مینه باندې وي د مسلک سره مینه ولري. استاد تاسو د مخکې دا ونه کړی د کمپیوټر ساينس باندې خبرې یم د افغانستان دغه د کمپیوټر برخه په کوم لیول کې د څنګه ارزوي چې د کمپیوټر د غسره معیار برابر دی کنه برابر اوس وخت کې لکه د فایل نه یو خبره زه ډیره کوم بار د شاګردانو ته کوم او داسې بعض ملګرو سره کوم چاته مشوره وی چوي زه یو خبره دا بار کوم چې د موږ تعلیمي نصاب سره د سره برابر نه دی مارکیټ سره برابر نه ده. موږ اصلا کې دغه کې دوه برخې لري یو علمي برخه ده یو مارکیټ برخه ده. کنړی ته وګوره نړۍ کې پانتون ټکنالوژي د کار کوي د مارکیټ ته ګوري مارکیټ ضرورت نن سبا چي چې موږ په ځوانانو باندې مغه شایسته کو په دلته افغانستان کې وځنی ستونزه ده چې هغه څوک پانتون کې مثلا کار کوي یا پر مثال تدریس کوي هغه اکثریت د سوچ دغه نه خبر نه وي ډیر دی مارکیټ برخه نه ډیر خبر نه وي. نو هدف مې دا ده چې خده خروانه ده خو ستونزه په دې کې ده چې مارکیټ مطابق نه دروانه هغه اړتیاوې چې مطلب یو مارکیټ ورته لري موږ ځوانانه نشي پر کولای دي موږ د کوم نصاب چې د مکتب د کوي پانتون د نشي پر کولای نو خبر دا وي چې په نوې په باندې کار وسی په دې ځای باندې کار وسی چې د مارکیټ ضرورت پر کولای شي. مثلا کوم محصلین ورکو فارغین ورکو موږ ته باید مخکې نه دا پته چې د محصل کوم بخش کې مارکیټ کې کار کولای شي په هغه شکل باندې باید روزانه ورکو په هغه شکل باندې باید کو ټریننګ کو او کچې ته په دې شکل باندې چې پر مثال د اوس چې روان ده نو دا به ځینې غلري نیمګړتیاوې لري ځینې ستونزې لري. استاد په افغانستان کې یا د ډیټابیس په برخه کې یا په نور اپلیکیشنونو کې داسې ډیټابیسونه اپلیکیشن جوړ شوي دي چې په نور هیوادونو کې دغه څه کار اخیستل کېږي. الحمدلله خپل د موږ دغه چې د اپلیکیشن چې د ما مخکې دونه وکړه چې موږ تقریبا دوبۍ کې یا ترکیه کې یا مثلا نور بعض هیوادونو کې موږ د اپلیکیشن یا ویب سایټونو او ډیټابیسونو شته چې هلته خلک استفاده ځنې کوي. ان ځینې داسې غټ کمپنۍ شته چې موږ یې په فریلانسینګ باندې کار کړی دی او موږ د سیسټمونو نه کوي استفاده کوي کار ځنې اخلي. استاد په الحال نو په دې کورس کې په دې ځای کې د کورس کومه برخه شته کنه او د ټکنالوژي برخه کې موږ غلرو ټریننګ لپاره بعضی کسان ټریننګ کوو خو هغه د څه چې مطلب موږ په مسلکي شکل باندې ټریننګ کوو لکه نورو کورسونو د سره کم ته نه وي مطلب موږ یو سیستم ورته لرو په سیستم باندې مخکې ځو موږ کوشش کوو په کال کې لاس 15 یا 10 کسان وروزو خو هغه د مسلکي روزو چې کار راکړي مطلب یا موږ ته کار راکړي او یا مثلا نورو ادارو ته هغه په مسلکي شکل باندې کار وکړي. استاد ډېر وخت کې 2012 کال کې تاسو د دې کورس افتتاح کړی د فعالیت پیل کړی دی په راتلونکي کې کوم پلانونه څه شته چې نور کارونه ترسره کوي؟ ولې نه راتلونکي کې موږ غواړو دې برخه کې نور هم رامنځته کړو نور هم پراختیا رامنځته کړو ټکنالوژي پرمختګ سره او بالکل ټکنالوژي څه یو مهمه ده چې موږ الحمدلله موږ اداره چې ده یو هغه دا چې موږ اکثر خپل ټیم کې خارجي غم لرو مطلب کسان لرو خپل ټیم کې ممبرز لرو نو وخت باندې موږ مارکیټ ګورو نړۍ ګورو چې کوم طرف ته روانه ده کوم ټکنالوژي ده اوس مثلا یو ټکنالوژي ده که مثال ورکړم نه څو کاله مخکې موبایل اپلیکیشن چا نه پېژندل خو چې نړۍ کې مروج کېدل مخکې موږ د تیاری نیولې چې باید په راتلونکي کې موږ موبایل اپلیکیشن ودا شیان ولرو نو څومره چې پرمختګ کېږي ان شاء الله دا برخه کې موږ هم دغسې مخکې ورسره ځو او کوشش هم په دې ده چې په دې برخه کې ځوانان ډېر وروزو ځکه چې هغه یوازې په یو هغه باندې څه نه جوړېږي مطلب موږ غواړو چې راتلونکي کې ځوانان ډېر وروزو هغه یوازې افغانستان ته نه بلکې نور وخت کې کار وکړي. استاد ستاسو د ونه کړی خارجي کسان مثال د بهرني ودونو ځین کسان تاسو په کورس کې د نور برخه کار کوي هغه د افغانستان د ټکنالوژي څخه څومره رضایت لري څنګه ارزوي؟ دا د څه چې موږ اکثره فریلانسینګ کوو لکه زه خپل جی ډي جی به وکړم مثلا ګوګل ډیولپر د دې رسمي غړی یم نو کله چې بعض دې سره نور ټیمونه دي دوی چې کله پروجیکټ نسی ماته یو برخه کې راکوي زه کوم کنه یا کله چې زه یو پروجیکټ ونیسم غټ پروجیکټ به دوی ته بعضی برخه ورکوم نو اوس وخت کې هغه چې دی لکه ټکنالوژي هغه نه خدي راځي دی مطلب لکه دوی چې په دې شکل باندې کاروان ان شاء الله ډیر پرمختګ به کې وشي خو کچې ته مطلب د سی چې ما مخکې دونه یو کړ چې ځوانان هغه ډول ورزل سره کوي مارکیټ تقاضا دی مارکیټ غوښتنه ده اوس اوس کې زموږ ځوانان له کاروبار څخه د روزګار څخه سر ټکوي مثال کاروبار نشته
څه پیغام ورته لري چې دوی د کمپیوټر له لارې یا د لینک د آنلاین بزنس له لارې دوی کولی شي چې دغه برخه کې ځان ته مصروفیت پیدا کړي؟ ولې نه، ما مخکې یوه خبره وکړه چې موږ محصل کله چې فارغېږي دی په دې فکر باندې وي چې یاره که زه فارغ سم فقط به ما ته دولت وظیفه پیدا کوي، زه به وظیفه کوم. زه یوه خبره کله کوم اگر که ټوکې په شکل باندې ځم چې که څوک کمپیوټر ساینس نه فارغېږي ټکنالوژي عموما کې نورو برخو کې خیر نو ځان چې ټول څوک ټکنالوژي برخه کې زده کړه کوي دې نه فارغېږي او بیا مثلا د ډېر کم معاش اخلي، مثلا یو د بست معاش اخلي، نو دا ډېره د شرم خبره ده. نن سبا وخت کې دا زه وایم دا په دې ډول نه چې مثلا زه خدای مکړه ځوان ته هماغه کوم که نه، خو ځوان ته شکون چې باید داسې ونه کړې. ته چې کله ټکنالوژي برخې نه فارغېږي ته باید داسې یو ډول کار وکړې چې تا عواید د نورو نه بیخي هغه وي زیات وي. ته باید ځان سره نور کسان چې د هغه څنګه کې مصروف کړې، نور مسلک وال کسان باید تا سره کار وکړي. مثلا که ته ټکنالوژي برخه کې کار کوې تا سره باید د اقتصاد برخې وال کم سے کم څو کسان مصروف وي، تا سره د انجینري وال، تا سره د بلې برخې وال باید په خپل هغه کې مصروف وساتې. نو هدف مې دا ده چې یوازې د وظیفې په تمه دې نه کښېنې. آنلاین نن سبا ښه کاروبارونه پیدا کېږي، فریلانسینګ ښې هغه پیدا کېږي، مطلب آنلاین ډېرې ښې وظیفې پیدا کېږي، داسې وظیفې پیدا کېږي چې مطلب د عادي مسلک نه، یعنې یو څوک دا فکر وکړي چې که زه ډېر هغه ولرم مهارت ولرم بیا زه کولی شم فریلانسینګ وکړم، خو داسې نه ده، دې فکر نه ده. یو کس عادي ټایپینګ کولی شي، یو کس عادي ډیزاینینګ کولی شي، دې لارې نه خلک په زره و ډالر باندې هغه کوي ګټي، خو دوی دې شیانو ته بیا هغه نه وي، فکر یې نه وي یا حوصله نه وي. استاد ته د فریلانس ځینې برخې یادونه وکړه، ته په خپله د آنلاین بزنس برخه کار کړی دی، پلان په دې برخه کې بوخت یې چې د ځوانانو ته اعتماد وشي؟ اوس هم تقریبا تر اوسه پورې زه ټول هغه چې دی ما کوم چې 80% کار ما ټول فریلانسینګ ده، ټول آنلاین کاروبار کوم. زه کلته په انټرنیټ کې مختلف ډول هغه شته، لکه مثال موږ فایور ورکولی شو یا اپ ورک ورکولی شو، دا داسې ویب سایټونه دي چې موږ خپل اکاونټ کې جوړوو، بیا هغه د موږ خپل هغه چې وي کوم کارونه چې ترسره کولی شو خلک نور نړۍ خلک موږ پیدا کوي، هغه کارونه راکوي، کله چې کار ورته کوو موږ ته خپل مقابل کې هغه راکوي، پیسې راکوي. استاد د ځوانانو د باور د جوړېدا په خاطر توصیه څه کېدای شي دغه برخې ته راشي؟ او مهمه دا ده چې ما مخکې یوه یادونه وکړله چې کله چې موږ یو مسلک زده کوو باید مارکیټ ته وګورو چې مارکیټ کوم طرف ته روان ده. نن سبا وخت کې که رینک وګورې په افغانستان کې یوازې افغانستان ده چې زما په نظر باندې چې طب یا نورو پوهنځیو کې ډېر هغه ورکوي ټکنالوژي شاته ده، خو نور هغه کې که وګورې بیا دې ټولو پوهنځیو په سر کې چې دغه ټکنالوژي برخه ده. ولې چاته ځوانانو باور دومره جوړ ده چې کومې پیسې یا کوم عاید چې موږ په ټکنالوژي باندې لاسته راوړو دا په نورو بخښنو کې نشو کولی. نو ښه خبره ده چې اول خو ځوانان په ځان باندې باور ولري، او بله مهمه دا ده چې حوصله ولري او ځان ته داسې یو هغه برابره کړي، سټرکچر داسې یو ځان هغه برابر کړي لکه دا زده کړه نه ده، دا باید په یو هغه پورې ونه تړي، داسې ونه تړي چې پر مثال په افغانستان کې اوس مثلا دولت کمزوری ده فرض کړه د موږ به کار نه دا ولې زده کوو. زده کړه هېڅ وخت په حالاتو دولت او دې شیانو پورې نه ده تړلې، خاصتا ټکنالوژي زده کړه. اوس مثلا دلته افغانستان کې حالات واوښتل راواوښتل، خو باور وکړئ موږ کار هماغسې الحمدلله روان و لکه څرنګه چې مخکې روان و. علت یې دا و چې موږ کار په حالاتو په وطن دې شیانو پورې نه و تړلی، موږ فریلانسینګ او آنلاین کاروبار مو بس هماغسې روان و لکه څرنګه چې مخکې روان و. ښه دا ده چې په ځان باور ولري او دې برخه ته په ښه پوره باور. استاد کله داسې شوي دي چې د دې کورس د کوم شاګردان فارغ شوي وي ته ناببره وي دفتر ته تللی چې هغه په وظیفه باندې مقرر یا هلته ناست وي؟ الحمدلله ډېر ځلې داسې شوي دي، اکثریت واقعي ډېر د خوښۍ احساس مو وکړم. چا کسان چې مثلا موږ دلته ټریننګ ورکړی، دلته مو روزنه ورکړې وي، هغوی هلته ووینم بیا خاصتا په هغه ځای کې چې دوی په صحیح مسلکي ډول باندې کار کوي، باور وکړئ ما لپاره بیخي د ویاړ هغه ځای وي. ډېر استاد په دې برخه کې د یوه جالبه خاطره لرئ دغه د کمپیوټر عموما د کوم برخه مسلک کې چې ته مصروف یې؟ او خاطرې ژوند ټول خاطرې وي، او یوه جالبه خاطره چې ما ته ډېره یادېږي هغه زه یو وخت کې یو کمپنۍ ته کابل کې ورغلی وم، بیا هغه کمپنۍ والا ادرس راکړو، خو کمپنۍ لږه سکیور وه که نه خوندي وه ډېره. زه چې کله ورغلم بیا ما ته وویل چې ته چېرته یې، خو یو ځای ادرس مې ورکړی زه دلته یم. نو هغه کسان چې دی څو ځلې ما باندې تېر شوي وو، چې کله مې اخر ته وویل چې یاره دې کتابخانې مخې ته زه ولاړ یم، نو دوی راته وویل چې یاره موږ فکر کوو چې تا سره به ښه داسې موټرې روانې ځکه دومره غټ کار او دا ته هغه وګوره چې داسې ورو هغه را روانې بیخي ساده نه شی شته، هېڅ شی نشته. نه ډېر راته جالبه وه چې نو کله چې یو څوک کار کوي په دې باندې نه کېږي چې که یو کس دې فرض مثال شو شایه مثلا هغه برابر یې خامخا به هغه مسلکي دې مسلک کې هغه کول چې د ډېر په هغه باندې کېږي، حوصله او سادګي باندې کېږي. استاد تاسو په دې کورس په جریان کې ډېر وخت په وظیفه کې مصروف یې، دفتر کې مصروف وئ، ته باندې انسان سړی کېږي له ورزش سره مو مینه شته؟ ورزش خو ډېره مینه چې زه لرم، کرکټ سره ډېره مینه لرم، ډېر مې خوښېږي، ګورم یې اکثره وخت کې، او نور خپل هم کله ورزش کوو، کله کرکټ کوو، کله جیم ته لاړ شو یا کوم بل هغه وکړو. نو ورزش مو واقعا خوښي ده، د ځوانانو د ښې هغه دپاره چې ده، یعنې که وایم چې د ښه ذهنیت ارامتیا دپاره چې ده یوه ښه هغه ده وسیله ده. اکثریت وخت کې زه خپله ستړی شم بیا
ډېر د شیانو چې هغه باندې ستړیا نه راکېږي خو کله چې ورزش وکړم یا ملګرو سره چېرته ووځم تفریح وکړم نو بیا ډېر ذهن مې ارام شي. استاد په اخري کې مو هغه ځوانانو ته چې مثال د کاروبار نه لري پیغام ورته ورته کېدای شي دې برخې ته دې راشي. مخکې مې یادونه وکړله نن سبا وخت کې چې د کاروبارونه ټول آنلاین دي پوه شوې. یو مثال زه در کوم اگر که دا به ځوانانو لپاره ډېر یو ښه هغه پیغام وي چې مخکې وخت کې دا کمپنۍ نه وي دې کمپنیو به چې کله یو پراډکټ جوړاوه یو تولید به یې جوړاوه هغه به فکس یو مشتري باندې خرڅاوه. اوس مثلا ته به دوکان و یوې کمپنۍ نه به د شای اخیستلو کله به دا شای اخیستلو ته مستقیم یوې کمپنۍ ته ورتلې شای به دې اخیستلو بېرته به راتلې. نن سبا وخت کې فکس خبره ختمه ده. یو کس چې کله شای اخلي مثلا دې ځای نه روانېږي چوک ته ځان رسوي ای ځای پورې دی موبایل کې 25 نور اعلانات مخته راځي تر څو چې کمپنۍ ته د رسېږي 10 نورې کمپنۍ دې ته مخې ته راځي. خبره پوه شوې. نو هدف مې دا ده چې ځوانان که لږ همت وکړي دوی به په ډیجیټل مارکیټینګ باندې خاصتا چې دا یوه پراخه هغه ده که نه په ډیجیټل مارکیټینګ باندې به دوی هغسې کارونه وکړي چې بیا به هېڅ وخت دوی دا فکر هم ونه کړي چې یاره موږ د وظیفه کړې وه یا د وظیفه وکړو. ولې چې وظیفه یو هغه هم کوي چې هغه خواږه زهر دی چې تاسو راتلونکی تباه کوي که نه تنخوا یې معاش یوازې همدغه هغه ده. نو ښه خبره دا ځوانانو ته مې توصیه دا ده چې زه خپله شخصا چې کوم کار کې روان یم مطلب لکه فریلانسینګ دی یا آنلاین بزنس ده که نه امازون د نور شیان دی ښه خبره دا ده چې دې برخه ته راشي او دې برخه کې کار وکړي په ځان باندې اعتماد ولري. مهمه خبره د اعتماد ده. باور وکړه ما مخکې د ټیم یادونه وکړه زه په دې ټیم کې داسې غړي لرم چې تقریبا 4 میاشتې 5 میاشتې یو کال ما کار ورسره کړی ده. هغوی مې په ډېر زحمت باندې ټریننګ کړي دي دې برخه ته مې راوستي دي. اوس دا رقم ته کار کوي صحیح باور هم نشم کولی دا د هغه کسان چې اول کې وو. نو مطلب مې دا چې په ځان باندې اعتماد ولري دې برخه ته دې راشي او دا یو اقتصادي خپلواکي ورکوي دوی ته. اکثریت که فکر وکړي که څومره مطلب بدبختي راځي د اقتصادي ستونزو له هغه نه اکثره راځي. نو ځوانان ښه خبره ده چې دې برخه ته راشي او دې برخه کې مخکې لاړ کار وکړي. او تر ټولو مهمه هغه دا ده چې دا کومه سرمایه ګذاري نه غواړي هېڅ کومې پیسې نه غواړي چې ځوان دې پیسې ولري ځکه دوه شیان الله تعالی دوی ته یوه تحفه ورکړې ده چې یو استعداد ده ذهنیت ده او بل وخت ده. دا دواړه دوی لري. یو ځوان به ووایي چې زه د درس لپاره پیسې نه لرم اقلا دومره پیسې دی لري چې د یوټیوب نه یو څه زده کړي که ډېر کم اندازه هنر دی زده کړي د هغه هنر په مرسته باندې دی کولی چې پیسې وګټي بیا بل هنر څنګه کړي زده کړي. مثلا یو کس عادي ډیزاینینګ زده کړي ګرافیک ډیزاینینګ زده کړي یو چا ته ګرافیک ډیزاینینګ کوي د هغه په تور باندې پیسې ګټي بیا په مقابل کې نور مسلکونه چې دی هغه زده کوي. نو مهمه دا ده چې همت باید وکړي د همت نه وکړي. استاد ډېره مننه چې وخت مو راکړ خبرونه کې سره پاتې شو. ډېره مننه تاسو نه مجمن ټلویزیون د ادارې نه تاسو نه چې راغلی او موږ ته مو قیمتي ډېره مننه. ډېره مننه. د ژمن راډیو تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دغه اونۍ د سرې او خاطرې خپرونه چې ما فرهاد شپون در وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ما ته اجازه راکړئ تر بیا ښې چارې.